السلام علیکم قدرمنو خوندور مجلس دی وای ورې خوند پر واخی زموږ سپین ږیري خو ځای سوي دي لکه بم په خونه کې ناست وای اوس به وچي اوس به نه خندا سته نه ګپ سته شیان ټول یې ختم دي که نه افغاني سپین ږیري په کلي کې به یو سپین ږیري ټول کلي به خندل په کوټه کې به یو سپین ږیري ټول کوټه به خندل ګپ بانډارو اجي صاحب چې دی اجي عبدالرؤف چې دا د سکریپ کار کې غټ تاجر دی شکر الحمدلله الله نازولی د رزق خدای ورکړی ده کوم ملاخیل د خو یوه خبره ده د پخوا وش پولې څو وش دی پولې چې شپېته وښې مې پولې د توصیې نه راپورته ورته وایي نو زما د اکا زوی یو بل مزدور له ځان سره ونیو اتې وایي زه ځم ماخوستن ورغلم ما څه کوې وایي زه ځم پنجګور ته سړی ما به سره بو نه شي وایي نو وایي بو به دې ځم سړی چې هر څو دې راکړلې بس ما ته منظوره ده بس وتښتېدې اتې شپې خوب نه راته نو وښې د چا ته وښې خو ودرې ستا د علاقه آباده ده بس سهار چې څه وروره سهار مې وښې دی وسړلې پاپوټي ورته کښېناستم چې ګورم دی وروره بسترې سمې کړې روان شول صحیح اوس د موټر د ووې نه راځي هغه وروره هلته ووې چیرې ده وواله توصیې لږ رابرې هلته پنجاب خوا بس دوی دا نیمایي لاره ویله بس ما وښې رانږدې کړې کور ته زموږ یوه د تره ښځه هغې ته مې ویل چې ابا ته ووایه زه ولاړم پنجګور ته په ما پسې په ما پسې مه ګرځه اتې مې وښې پېږې ته پېږې ته پوه شوې وښې دې پوه بس د دې ځای مې چې ترپل په یوه منډه باندې دوی چې روډ ته رسېدل زه م ورسېدم نو کوار ورته وایي په دې کوار باندې له هغه بس هم راغی اتې ور وختو چې ور وختلو پخوا وخت به هغه بسان نه و چې روان به و غرژی به یې کوو شیشو به د پلاستیک شیشې به وي په دې کې سپورټ م لکه سړی چې نوی واده وکړي بس روان سو ورلو دیرې ته له دیرې نه سپاره سو لاړو وروره کراچۍ ته چې ورلو په ګل بلوچستان کې کمره ونیوله ګل بلوچستان په کراچۍ کې علاقه ده لی مارکېټ چې کمره م ونیوله وروره که ورغلم اتې مې ده ته وویل ما سړی زه خو دې یوې میاشتې کالي مې نه دي بدل کړي یو صابون مابون څلور آنې باندې مې د لایف بای صابون واخیست بیا اتې ورغلم وروره نو د کراچۍ خو ګرمې اوبه دي وروره خولې راماتې دي زه خو د یخه ورغلی بس د هوا غسل مې وکړ چې غسل مې وکړ د اخرې راپاسته یاره ماخوستن څه بل غسل مې وکړ چې ومې که دا د پښو خیلې راپورته شو سهار مې بل وکړو سهار مې چې وکړو وروره ورغلو هوټل ته ورغلو ناشته کوو دا پیتاوي ته کښېناستلو چې وروره له دې خوا لکه سړی ستن در ولګوي کړپ دلته خوله راولګوي خوله یې راولګوله چې خوله یې راولګوله چې دا لاس دی ورغلم وروره شی په لاس راشي بس چې دی ټینګ کړو ټک مړه یې کړم اتې مې د انډیوال د اکا زوی ته چې خانه دې خرابه شو صورت مې ټول خیره ختم شو سپږې راز مطلب دا و مخکې شپږې وې په بدن اثر نه یعنې خیر او دفاع کول چې خرې دې ورک کړو شپږې درته کړ اتې لکه ازغي شي راچې اتې مې ورته ما غرق شولم وایي څه کوې ما دې کیسه ده وایي څنګه کوو ما هغه ته درځه دا کجیر مارکېټ ته کجیر مارکېټ ته ورغلو په یوه نیم روپۍ مې زړه جوړه واخېسته بله جوړه زړه استعمالي ونه استعمالي لیلامي لیلامي بس دا مې ورته په تېرې کې مې واچول چابي مې ځینې واخېستله بس ورغلم کمرې ته بس دا زاړه کالي مې هغه ته تېلۍ ته ور اچول نوي مې واخېستل غسل دم مې وسول نو تر هغه ورځه یې وینسته تر ننه سوداګر یم الله مطلب له اوښه وتښتېدلی بس په کاروبار باندې ولګېدل که دې اوښې په ولې اوس به څه شوې که اوښې په ولې اوس به م ګړنګ بهېدل اوس به م پښې چاودې په غرو کې به اوسېدلو ګوره دا زموږ خلک دا زموږ ماشومان کوچنیان وتښتي ګټه نه راوړي حاجي صاحب که تښتېدلی دی زمری دی دا د کاروباري سو الله رزق بیا روس ته لاړو قزاقستان تاجکستان ازبکستان اوس دا وروره دا دی اوس هم زه د 4 شپېته کالو ته د څو کالو 3 یولس کاله